رونای پریوتا پسیورو کل تورتم تلیشی لستورو برید دی پریللورو چلورو برید دی پریللورو چلورو رونای پریوتا پسیورو کل تورتم تلیشی د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې اختر به مو په ښه ډول تیر کړی وي. الله تعالی دې اختر درته مبارک کړي، طاعتونه او عبادتونه مو قبول سه. په نننۍ ویډیو کې تر ټولو ښکلی او ښه خبر درته دا لرو چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو اختر په داسې ډول تیر شو چې هیڅ کومه امنیتي پیښه نه ده رامنځته سوې. دا به د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو ځانګړی اختر وي چې هیڅ ډول پیښه هم پکې نه ده رامنځته سوې. الحمدلله د اختر دغه 2 ورځې په افغانستان کې پرته له دې چې کومه امنیتي پیښه رامنځته سي په خیر او خیریت سره تیرې سوي دي. دا په افغانستان کې د امن او امنیت د ښه مثال ورکولو او همدا ډول د خلکو د ملاتړ له خپل دولت څخه په ډیره ښه توګه څرګندوي. نو الحمدلله نننی خبر تر ټولو پرمختیایي خبرونو ښکلی او ښه خبر ده. همدا ډول د امیرالمؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده له لوري په کندهار کې په خپل امامت د اختر لمونځ ادا شو. همدارنګه په خپل بیان کې هیوادوالو ته مختلفې توصیې وکړلې. داسې یو نیم ساعته ویډیو د ملي تلویزیون له لوري هم نشر شوه. په دغه ویډیو کې شیخ صاحب مهمو موضوعاتو ته اشاره کړې وه. تر ټولو مهمه موضوع پکې دا وه چې د امیر امر د الله تعالی د کتاب او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم له حدیث سره برابر وي. که چیرې د امیر امر په داسې څه و چې هغه د الله تعالی په معصیت کې راته، نو دغه معصیت کول په هیڅ چا باندې هم واجب نه ده. ښاغلی شیخ صاحب په دغه وینا کې وویل د مسلمانانو د اجماع سره هغه حکم بیا پر مسلمانانو باندې لازم العمل دی، هغه حکم به مني، اطاعت به کوي. او که کم وخت کې حکم صادر سو او هغه حکم معصیت وي، ګناه وي، او هغه د الله جل جلاله د کتاب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د حدیثو مخالف وي، هغه کې بیا اطاعت نشته. تر څو پورې چې یو حکومت پر دغه اصل باندې روان وي چې حکم یې د شریعت مطابق وي، تر هغه وخت پورې دا حکومت شرعي اسلامي حکومت دی. د داسې حکومت اطاعت کول دا یو اسلامي ذمہواري ده. دا چې څوک نه وایي زما اطاعت چې هیڅوک نه کوي، هیڅوک، هیڅ فرد نه چې زما د رای اتباع کوي، نه چې زما د خبرې اتباع کوي، بلکې د شریعت اتباع کوي. زما حکم هغه وخت قابل اعتبار دی چې د شریعت سره موافق. که د شریعت سره مخالف وو بیا د هیڅ چا طاعت نشته. لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. نو په داسې صورت کې چې د شریعت سره مخالف نه وي، بیا د اطاعت چې دی دا د امیر نه دی، دا د الله اطاعت دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دی، دا د شریعت اطاعت دی، دا د یو شخص نه دی. داسې حکومت پر خلکو باندې لازم او واجب دی چې جوړی وي چې هغه به په شریعت باندې حکمونه کوي، د شریعت سره مخالف نه وي، او په شریعت کې به جوړ جاړی نه کوي، پر شریعت باندې به ولاړ استقامت وکړي، د خدای تعالی حدود به نافذ وي.